پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که څوک د جمعې په شپه سوره کهف ووایي چې دی چیرې دی د هغه ځای سې ونسي تر مکې پورې به د ده دپاره نور چې دی هغه سي دا به د ده دپاره روشني دا به د ده دپاره نور وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم سړی چې د جمعې په شپه یا ورځ سوره کهف ووایي د ده د قدمو سې ونسي تر اسمانه پورې دا د ده دپاره نور دی او بله خبره دا ده د تیرې جمعې څه تر دا اوسې جمعې ټولې ګناوې الله در معافوي ټولې ګناوې او بیا بله خبره دا ده ترمیزي حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی چې د سوره کهف اولني 3 آیاتونه چې دي هغه یاد کړي یا یې زده کړي یا یې وایي الله پاک به دغه ستا دپاره نور کړي د نور څه مراد چې دی هغه هدایت دی هغه د ګناو څخه خلاصون دی د جهنم څخه خلاصون دی د الله رضا ده د الله خوشحالي ده د الله له جانبه ستا